یو د حیض و یو استحاض و یو نفاس. هر هغه وینې چې د اولاد د پیدایښت نه وروسته راځي د ښځې نه یغ ته نفاس ویلی کېږي. د دغه نفاس کمه موده څومره ده، زیاته موده یې څومره ده؟ زیاته موده 40 ورځې ده. د موږ په مذهب باندې زیاته موده د نفاس 40 ورځې ده. کمې مودې دپاره موده نه ده معلومه. که په اوله ورځ پاکه شوه هم پاکه ده ځتي، غسل به کوي، خپل لمونځ به شروع کوي. که لسمه پاکه شوه، که شلمه پاکه شوه، د کمې مودې حد نه ده معلوم. او یوه صورت کې چې د عدې د تېرېدن خبره ده، هلته بیا کمه موده هم موږ معلوموو. هغه کې هم د موږ ائمه 3 قوله کوي. سړي د ښځې طلاق معلق کړی و تر اولاده پورې، چې کله هم د تا بچی وزېږېدو ته طلاقه یې. اوس بچی پیدا شو نو طلاق واقع شو، دغه نه بعد خو به دا عده تېروي. اوس څو شپې بعد دې دعوه وکړه چې زه د عدې نه خلاصه یم، اوس بل میړه کوم. په څو شپو کې دا صادقه کېدی شي چې دې خبره ومنل شي. اوس خو ګورې چې اولاد پیدا شو، عده خو وضع د حمل نه ده، خو طلاق خو د دغه نه بعد واقع شو. طلاق معلق کړی و تر وضع د ولادته پورې، چې ولادت وشو د دغه نه بعد چې طلاق واقع شو، نو عده یې 3 حیضه ده. عده خو یې 3 حیضه ده ذاتي. اوس دغه چې د نفاس هم وځي، 3 حیضه هم وځي، پس د هغه نه به بیا دا د عدې نه وتلي. اوس په دغه صورت کې امام صاحب که 85 ورځې بعد د ولادت نه 85 ورځې بعد ښځې دعوه وکړه چې اما عده پوره شو، د دې تصدیق کېدی شي. څنګه تصدیق کېدی شي؟ دغه وخت کې امام صاحب کمه موده د نفاس 25 شپې، او بیا ګورې د نفاس او د حیض په منځ کې خو به هم یو طهر کامل وي. طهر کمه موده 15 شپې، 25 شپې د نفاس، 15 شپې د طهر، 40. بیا اوس د دغه نه بعد ذاتي عده شروع کېږي چې حیضونه راځي. یو حیض د 15 ورځې، بیا پسې طهر د 15 ورځې، 15 او 15 شل. بل حیض د 15 ورځې، بل طهر د 15 ورځې، بیا شل. بل حیض د 15 ورځې، د هغه نه بعد طهر خو ذاتي شرط نه ده، خو 3 حیضه چې پوره شو عده ووته. آسانه تعبیر، یو نفاس شو 25 ورځې، 3 طهرونه شوه، یو د نفاس او د حیض په منځ کې، 2 د هغه حیضو په منځ کې، ځکه عده کې خو 3 حیضونه راځي. هر طهر 15 ورځې، 45 ورځې دغه شوې. 3 حیضونه شوه 15 ورځې، 15 نو 3 حیضونه 15 ورځې، 15 او 25 د 40، او 3 طهرونه 15 15 نو امام صاحب که 85 ورځې بعد ښځې دعوه وکړه چې ما عده تېره شوې ده، نو صادقه کېدی شي. د امام ابي یوسف رحمت الله علیه پر رایه د ښځې تصدیق په 15 ورځو کې کېږي. دی بیا دلته د نفاس کمه موده 11 ورځې مقرروي، او حیضونه 3 ورځې مقرروي. څو عده وي؟ 3 حیضه 9 ورځې، 9 ورځې د 3 حیضو شوې، 11 ورځې د نفاس شوې، دا یې شل. او په منځ کې 3 طهرونه خو شرط دي، یو د نفاس او د حیضو په منځ کې، 2 بیا هغه د حیضو په منځ کې، 45 ورځې د طهرو، 60 ورځې د نفاس او د حیض، چې 11 ورځې د نفاس، 3 حیضونه، 3 ورځې، 9 11 شل، او 3 طهرونه، هر یو طهر 15 ورځې، 45 شل، 15 شپېته. هغه وایي چې په 15 شپېته ورځو کې د دې تصدیق کېدی شي. امام محمد رحمت الله علیه وی په 1 ساعت باندې 4-5 ورځو کې د دې تصدیق کېدی شي. د 45 ورځې خو لنډ اسانه ذکر کو چې د 3 طهرو دي، 9 ورځې د 3 حیضو دي، 9 45 4-5 د نفاس کمه موده 1 ساعت. د امام محمد صاحب پر د نفاس په دغه صورت کې کمه موده 1 ساعت،
450 ورځې د نور نو 1 ساعت او 450 ورځې چې تیرې شوې که دې دعوا وکړه امام احمد صاحب د دې تصدیق کیدای شي. امام یوسف صاحب 15 ورځ بعد که د دعوا وکړه د دې تصدیق کیدای شي. امام صاحب 15 ورځې بعد که دې دعوا وکړه تصدیق کیدای شي. دا درې سره اوس کمه موده. امام محمد صاحب کمه موده د نفاس 1 ساعت، امام یوسف صاحب کمه موده د نفاس 11 ورځې، امام صاحب کمه موده د نفاس 25 ورځې. اما د عیدې مسله چې نه نو تعین د کمې مودې نشته چې څه وخت بعد پاکه شوه. ولې یو حدیث مبارک ده چې ښځې اولاد پیدا شو 40 ورځو پورې به دا انتظار کوي، لمونځ به نه کوي الا ان طهرت قبل ذلک. قبل ذلک یې ځکه نه ده مقایده کړې چې کله پاکه شوه مخکې. دا مسله زه په دا کوچیانو کې چې ګرځم د زنانو ته تلقین کې دغه خبر کوم، په اکثرو خلکو کې یو رواج ده ښځه مخه یا شلمه 25مه پاکه شي لمونځ نه کوي، وایي 40 یې لا پاتې ده. تر 40 شپو یې دې عقیده دا جوړه شوې ده چې 40 شپې پورې لمونځ ناروا ده. دا په اکثرو دغه رایجو خلکو کې دغه پوښتنې وکړئ، په د خپلو قومونو کې اکثرو خلکو کې دا رواج ده. نه، نفاس کمه موده نه ده معلومه چې 10 ورځې بعد پاکه شي ذاتي خو نفاس ختم شو. چې په ختم شو غسل به کوي، لمونځ به ذاتي شروع کوي. حتی شلمه ورځ یا میاشت بعد یا 15مه ورځ ښځه پاکه شوې دا نورې شپې هم تر 40 شپو لمونځ نه ده کړی، د دغو شپو قضایي بیرته په فرضه دا به راګرځي. نو د نفاس موده څومره ده؟ زیاته 40 ورځې ده. خو دلته حدیث کې ام المؤمنین ام سلمه وایي نفسا ښځې به د نبي علیه السلام په زمانه کې 40 ورځو پورې کېنستې، خو وروسته وکنا ځان ورشریکي وکنا نطلي وجوهنا بالورس من الکلف. دا ښځې چې وینه ډېره لاړه شي، کمزوري بدن کې پیدا شي، په دا مخ کې تور غوندې تپې پیدا شي، دا جګري غوندې رنګي تور تپې ځنځیر غوندې شی پیدا شي، دغه ته کلف ویل کېږي. د دغه علاج یمن کې یو قسم ګل ده چې کېږدي 100 کاله دوام لري. لکه دا د چي بوټي نه دی چې کېږدي 100 کاله، دغه د چي بوټي دا منصره کې شته، ما لیدلی دی، دا طالبي د وخت نه تر اوسه پورې ولاړ دي. 100 کاله دا ګل دوام لري. دغه ګل باندې چې مخ هغه خپله طریقه به وي چې مخ په پاکه د مخ تور داغونه ورکېږي، چې جامه په پرې مینځي په رنګ کې سړي کې شهوت زیاتوي. دا ګل کې یو داسې اثر ده چې خوري قوت با مردانه طاقت زیاتوي. دغه ورس به موږ استعمالوه. اوس نو دلته سوال واردېږي، د نبي علیه الصلاة والسلام د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها په وخت کې خو نور ودونه نه وو. د هغه نه بعد چې نور ودونه کړي چې ام المؤمنین ام سلمه چې دلته ذکر کوي، د دغه بیا اولاد د نبی علیه السلام نه پیدا شوی. نو څنګه وایي موږ به مخونه د نبی علیه السلام په وخت کې تر 40 شپو پورې انتظار و، مخونه به په دغه ورس باندې؟ نو جواب دا ده کنا ځان نه ښیي، دا موږ مسلمانې ښځې په هغه وخت کې ښځې به داسې وې چې نفاس به یې هغه ډېره موده 40 شپې وه او دغه ګل به هم د علاج لپاره استعمالوه. دا بل روایت کې بیا دغه مضمون دا د علماو چې په دغه باندې اتفاق ده تابعینو ټولو چې 40 شپې پورې که طهر مخکې ولیدو بیا به غسل کې لمونځ به شروع کوي، خو آخري حد یې 40 ورځې ده. لیکن په نقل د مذاهبو کې اوس دلته امام شافعي د امام ترمذي غوندې ملام خطا شوی. ګورئ دی چې دلته نقل د مذاهبو کوي اکثره موده 40 ورځې، کمه عدد معلوم. په دغه باندې سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعي، امام احمد، اسحاق ابن راویه قول کې لاندې نکته ورسره لیکي چې احناف هم دي. لویه موده د نفاس د امام شافعي په مسلک کې هم 40 ورځې کړه. وروسته بیا ذکر کوي چې حسن بصري وایي 50 ورځې به لمونځ پرېږدي چې پاکه نه شوه، نو موده یې 50 ده. وروسته ذکر کوي عطا ابن ابي رباح او شعبي وایي 80 ورځې. دا 80 ورځې د امام شافعي صاحب قول ده. دا چې د نفاس لویه موده څومره ده، موږ یې 40 ورځې ده، دوی یې 80 ورځې ده. دا اختلاف په څه بنا ده؟ دا اختلاف د بنا ده په اکثره موده د حیض باندې. اکثره موده د حیض موږ یې 10 ورځې ده، دوی اکثره موده د حیض 15 ورځې ده. اوس نو اول چې کنکای په مور په رحم کې پیدا کیږي، چې علوق راغی منی نطفه ځای ته ورسېده، اولاد چې تر پیدا کیږي د رحم خوله بنده شي، وینې ذاتي هغه حیض بند شي، حیض نه راځي د حملې ته.
خو تر 4 میاشتو کنکۍ لا نه ژوندی شوی هغه وینې بندې دي د 4 میاشتو نه بعد چې کنکۍ ژوندی شي د دغه نه بعد بیا د حیض وینې د نامه د لارې نه د هلک غذا وګرځي دلته بیا چې دا نوې وینې نورې پیدا کېږي غذا وګرځي نو یې 4 میاشتو وینې بندې پاتې دي دا نور خو د کنکۍ غذا ده و چې کنکۍ پیدا شو د پیدایښت نه بعد هغه زړې اولنۍ وینې چې بندې وې هغه را شروع شي نو موږ یې د 40 شپو وینې بندې وې ځکه اکثره موده د حیض 10 ورځې 4 میاشتې حیض بند و نو 40 امام شافعي صاحب اکثره موده د حیض 15 ورځې نو چې 4 میاشتې بند وي پاره میاشتې 15 4 ګونې شپېته دا اختلاف وای پیغ باندې بنا ده خدا وای ایو الله ده چې پیغه باندې ذهول ناراضي نسیان ناراضي بندیدن ناراضي نبی عليه السلام نو مسلې پیښتنه به وشم د ویل چې لا ماته علم نشته امام صاحب نشته صحابه ویل نشته امام ترمذی غوندې لوی عالم وای دلته هغه په لوی مذهب کې خطا ده دم د په مذهب د امام شافعي په مذهب د امام شافعي مذهب ده چې شپته ورځې د اکثر مدت د نفاس دی وی چې د امام شافعي پرایم ده